رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا أمينا صادقا مصدقا هاشميا مكيا مدنيا قريشيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي ده حق نبي واد بوشت راكوه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما इखलास व मोहब्बत से दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ ने जोर वर्ग दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्ल मालूमिन लक सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी। आवाज राना गए या हबीब अल्लाह जमा दीन इस्लाम इज्जतमंदो मोमिनानो मुसलमानानो रुणो द मियाश्ती द रमज़ान द दे फजीलत द दे क़द्र व मंज़लत द दे शराफत द दे आज़मत द दे बुजुर्गी कि द अल्लाह प कलाम की और द सरवर कौनैन प कलाम की सुमर ज़िक्र शवी दो बयान शवी दो मुँह मनले दा چې دا میاشت ډېره د خیر او د برکت ده
او چا د خیر ګړلې د خدای هغه خلکو ته خیر نصیب کا آمین خدای هغه خلکو ته خیر نصیب کا دا میاش ډیره ښایسته او مبارکه میاش وه چې موږ سره عادت شو اوس په رخصتېدو ده اوس زموږ نه دا د په روانېدو ده دا رنګینۍ په نورو ورځو کې نه وي د خوب ځان له خوند دی د انسان نیم ژوند دی خو د خوب نه سړی راپاسي سترګې میږي په دې شبګیرو په دغه پټو سترګو باندې دی یو نوړی اخلي د دغه ځان له خوند دی بیا ځکه چې دغه ټیم کې د انسان ګوره رزق ړته نه کېږي چې د سړی د خوب راپاسي اکثر دا لوی خلک وګوري دا وی آی پي خلک چې ورته وشي د دنیا په لیول باندې نو هغه ناشته 11 بجې کوي ښه په مزه راپاسېږي په مړه ګېډه خوب وکړي که نصیب کې مونځ وي خو کېږي نه بس خاصې غني خان بابا یو شعر کې ویلي چې غټان غټان خو ټول غټان پیدا دي دا خو د مور جنتیان پیدا دي غټان غټان خو ټول غټان پیدا دي دا خو او اراده چې هغو له جنت وګټو څوک چې د مور دوزخیان پیدا دي د غټان خو دي جنتیان د هغې خو بې شان پروګرام دی نو دا سړی چې په دې مږلو سترګو باندې روټۍ خوري د دې ځان له خوند دی په دغه ټیم کې الله د هغه فرشتې په دې پښمني کولو باندې خپل رحمت رالیږي نو ټیم هم ناوخته دی او پسې بیا قضا عمرې بندوبست به هم کوو که خیري که چاته ټیم و نو که څوک اوزګان و هغې تلی شي مستحب عمل دی د هغې له به لږ ټیم ورکړو او ټیم ورسره ښه ډېر دی روژه کې به زما ټیم لږ زیاتېږي 2 بجو ته به رسي او دا کوچه کې به انشاءالله موږ مکه خپل ټیم راځو په کم 2 بجې به ودرېږو د روژې نه علاوه په کم 2 بجې ټیم دی دا ستاسو په ذهن کې وي خو په دې روژه کې دا ټیم موږ ځکه ډېر وکړو چې بس نه ودونه شته او نه کوژدنې شته او نه خوراکونه شته ګنې په خدای یقین وکړئ که د دې جمعې مانده نه وروستو تاسو ته د یو پلیټ د چولو موقع میلاوېدی که نه نو اوم اوس نیم خلک نه وی نیم خلک به در کینو په هغه ګونګړو پسې به مو ځان رسو او د بعضې سړي د چوکونه معلوم دی پلانکي چوک چولې ډېر مزېدار دي پلانکي چوک کې کچالان ډېر مزېدار میلاوېږي خو تاسو ته دا پته نه شي چې په پلانکي ځای کې د عبادت ثواب څومره دی نو موږ د عبادت او بندګۍ ځایونه د خوراک ځایونه پېژنو او دا زموږ بعضې دوستان دي موږ ته هغه ځایونه خولیم دي چې دې کې خوراک ښه میلاوېږي خدای دې له توفیق ورکړي چې ټولو سره بیا لاړ شو امین پې ووایې یارېږئ همت تاسو سره نظم خیر دی خدای به خیر کړي الله جل جلاله سره زما نیکان کا په دې میاشت کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم څلورم یار مولای کائنات حیدر کرار علی المرتضی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ ټول صحابو ته ویلی شي دا یو صحابي دی چې ته ویلی شي کرم الله وجهه عزت مندی کی الله مخدد پدې کې مختلف روایات دي والله عالم الله خپويږي کرم الله وجهه یو دا معنا دا چې د شپږو کالو په عمر کې السابقون اولئک المقربون چا چې په ابتدا کې په ایمان وروړو کې سبقت کړی دی نو رب العزت فرمایي دا خدای ته نږدې کېدونکي خلک دي دا خدای ته نږدې شوی خلک دی نو په السابقون الاولون کې چې کوم دی دا هغه ابتدایي دور دی چې چا په ابتدا د اسلام کې حضور مبارک اعلان وکړو خلکو په ایمان وروړو نو په هغې کې یو مولای کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات مبارک تے کہ دوی مبارک کو د شپږو کالو په عمر کې په حضور ایمان راوړی دی د شپږو کالو په عمر کې
او حقیقت هم دا دی چې دا ماحول د کفارو ډک وي او پیغمبر د پیغمبرۍ اعلان وکړي نو سخته مرحله یو حضور مبارک چې په دغه ډله کې د شپږو کالو په عمر کې ودرېدو په حضور ایمان راوړو دا ډېر جلیل القدر صحابي دی په مقام او مرتبه کې کم لیول چې سرور کونین خیدن اول مقام د صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دویم مقام د عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دریم مقام د عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے او سلورم مقام د علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نو دتا کرم اللہ وجہہ ذکر ویلیشی دا باب تفعیل نہ دے او باب تفعیل چې دی دا په خبره په فاعل نه تمامیږي دا مفعول غواړي خبره په مفعول تمامیږي کرم الله وجهه عزت مندی کی اللہ جل جلالو مخد شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خستم ډیرو نو دا عقاید و جہان باندې چې کله نه ایمان راوړو د شپږو کالو نه والا بیا تر اخیری عمر پورې دا سیده علماء یو قول دی او زړه ته پرېوځي چې د په دې ټول ژوند کې د نامه نه ځان ته لاندې بیا نه دي کتلي ولې وایي زه په دې سترګو سرور کونین ته ګورم زه په دې سترګو باندې عقاید و جهان ته ګورم نو دا سترګې د سرور کونین د لیدو به جوګه نشي نو دا خپل مخ به د دې نامه نه لاندې د دې بدن د کتو نه بچ ساتلو نو خیسته دی اللہ دی خیسته کی مقد شیر خدا نو دا الفاظ صرف شیر خدا تلستے شی بل صحابی دا پارا دا الفاظ رما پا خبر پوئی گئے کہ نہ پوئی گئے نا ہر صحابی دا پارا تلستے شی رضی اللہ عنہ او دا شیر خدا دا پارا رضی اللہ عنہ میں لشی علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ ہم میں لشی اور علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہم میں لشی دا مدینی منور جانان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانی ایمان رولو دا سرور کونین دا مدینی منور دا جانان سدے دیر بے کشمینوا عمر تیری دو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ زوانی تو رسیدلو دا یوشکالو پا عمر کی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار تراغے علی رضی اللہ تعالیٰ پیو دربار پیو باغ کی مزدوری کو لادیو با خدمت بلاڑو دریوار یاران ورپسی باغ دلاڑلو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائل چہ دا سروری کونین دا مدینی منوری جانان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمبارکہ فاطمة الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغل شویدہ دا سروری کونین دا کون دا خبر را خور شویدے مونگا ودلو لیکن دا مونگا دا مدینی منوری دا جانان دا بچی تر منزب دا اللہ رضانوا ورشت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکینا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائل زب عمر کستا سن کمزور ما طول عمر دا سروری کونین پخوا کی تیر کڑے دے دشپکو کارون دا حضور غیگ لراغلے ما تا دا حضور قدر معلوم دے ما تا دا حضور شان معلوم دے ما تا دا سروری کونین مرتبہ معلوم دا ز سروری کونین تا مخامخ دا دی خبر اظہار نشم کولے بہرحال دی صدری وڑو یارانو دے مجبور کرلو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سرور کونین حضور برورا ای نور علا نورا شافی من شورا رسول
मुअज़्ज़मा नूरे मुजस्समा वसीले बेकसा मेहमान लामका सय्यदे मुरसला शफी आसिया ताजदार हरम विकार हरम सरवर मदीना ज़ुहूर सीना बाश तख़लीक़ कायनात फ़ख्र मौजूदात महबूब किरदीगार मक़सूद किरदीगार तमाम मदगम ख्वार बक़ुराश व दुहाल नौसार वल्लज़ बिदा बदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द मदीने मुनव्वरे द जाना दरबार दरागे अल्लाह दी मुंगम द हुजूर दरबार लगोजी और आगे सरवर कौने तमखा मखीनास गले नाज दे द मदीने मुनव्वरे जानान तिन पुख्तन गई सरवर कौने द मदीने मुनव्वरे जानान तिन पुख्तन गई शेर खुदा संगर आ गई शेर खुदा संगर आ गई शेर खुदा संगर आ गई पदरम जली हुजूर तस्तर गिरा वाड़ोली ब्याद हुजूर द मखना हया वरग बेस्तर के खत कली जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह मुबारक तो फरमाइल ए दागी तालिब ज़ूया कतमाता हल्ले माल जिब्रील अलैहिस्सलाम रागे रबला दार फरमाई दफा बीमी बीबी निकाह द शेर खुदा सदोका द मदीने मुनव्वरी जाना निकाह उतरला और ब्यादन कूरते शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावस यो अल्लाह से दफाती में भी हुजूर नहीं हुआ बल्ला से द शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं हुआ द शेर खुदा लास दफाती में भी बिलासी द शेर खुदा पलास की खुद लो शेर खुदा मुबारक दिशद नबियान द इमाम द दुरसर दीवार दोश लो और लुरते मखरावाणो फातिमा तु ज़हरा गुरे गम जननशी दद गरीबई दद नादारई दद तंग दस्तई तो नो गोरी तात पत्र दे गुरे जमात त्रदाजे तुमर गरीब दे तारीख लिखली ची द शेर खुदा खपल कोरम नो दबल पकोर के उसे द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बशई वदवादशवला द हुजूर पर सहाबों की दादा सी सहाबी ने चिपटोल जिंदगी की पद ज़कात न दे पर शवे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वला दखल बशई लास पलास के वर्क लो और बशई देवी बशई खफकी गमा दाला बनिस्बानी पठोल सहाबों की ची दस्ता द पार अल्लाह द शाह इंतिखाब बोलो हगम दा शेर खुदा दे सरवारे कौने द मदीनी मुनव्वरी द जानान द बशई सरैनी का उशवला उमर तीरी द दासी दौरान आगे गुलुन सहाबों की ओडर लुड़ मकाम लरी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाई वही औरत जमा बाबा जान जमू कर आगे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला जमू कर आगे माँ कर के नास्तु जमादी बाबा जान ची सुमरटे माँ कर तिरकड़े दे नगा टोल टेमी पनी तिरकड़े उची दे शेर खुदा रुखसात बे बार बार कतला द शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दी रुखसात बे बार बार कतल मादे प्लाटो विल बाबा जाना तद शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तडीर जाती नबूरी ताको टोल और नम दमू करा
د شیر خوددار اسلار ته ډېرو کتل هغې وله جواب ورکړ صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه فاطمې بیبي ما د سرور کونین د مدینې منورې د جانان نه اورېدلي دي النظر الى وجه علي عبادة آقا و مولا د مدینې منورې جانان فرمائی چې د شیر خدا مخ ته کتل عین عبادت دی د شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مخ ته کتل عبادت دی نو د دې مخ ته زه ډېر ځکه ګورو چې کله زه حضور مبارک سره میلاو شم نو حضور مبارک د ده مخ ته ډېر ګوري د ده مخ ته جي او په تاریخ کې دا یو داسې صحابي دی شیر خدا رضی الله دا صحابي دی چې د ده ټول خاندان شهید شوی دی د ده ټول خاندان شهید شوی دی علاوه د فاطمې بیبي شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ د مدینی منوری د جانان هغه صحابی دی ګلونو کله چې مکې معظمین مدینی منوری ته د مدینی منوری جانان تشریف وروړلو د مدینی منوری جانان یو مهاجر د انصاری رور جوړ کو چې دا بستارو رتب د خیال ساتي بلی ربل رور جوڑ کرلو بلی دبل رور جوڑ کرلو عقیدو جہان رور ولیو کلاغی تمواخات ویلنشی پا خبرہ پوئی گئے چه دا بستاروری سمانات بدد داسی خیال ساتی سکا چه سڑے دا مور در وڑی خیال ساتی طول تقسیم اکڑلو شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یواری پاتی شلو محبوبا طولو ردی رونورک زمارو رسوک دے دا مدینی منور جانانو تو فرمر ستارور زیمان تو زمارور شوی پا دی دنیا کم زماروری التبم زماروری شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاغ جلیل القدر صحابی دے پا حیدر قرار یادی گی پا غزوہ خندق کی یو لوی ظالم پہلوان آگلو عمر نامی ہوا عمر بن عبد وہ دیر زیاد تور چلولو کی غشویشتو کی لندی چلولو کی نیدی چلولو کی دومرا مہارت ورسره خودے زور دیر ورکڑے ورسره خودے پاک آغا خندق چوپ آغا خندق را دانگلی توپی دا آگے را والیو اور آگے دا سیو دے دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستاپا دی صحابوں کی داسی تمور بچشت چی زمان مقابلی لروزی شیر خدا پاسے دو سبحان اللہ وائے حضور مبارک کو تو ورمیل شیر خدا تکا چیوین تی جوش نیر ہوئی تا دا پتشتا دی عمر بن عبد نو موری دلے دے گزار دا بیٹنگ نشے زور کے دے سڑے حضور مبارک خدا حکمت نہ ڈکو کنا دا غلط ششاب وردہ پہ دا مدینی منوری جانان خاموش کرلو حضور فرمائے دا دی سڑی سر زندگی بسوک تمام کی صحابہ غلی ناز تھی ما طرف تو متوجہ نہیں شیر خدا دا سی گر چاپی رو کتی خلق غلی بیا اترے دو ایمان غواری ایمان سشے غواری داٹے کے لگوش دی ورما یو اگا ایمان دی چیتے پہ باندی موزو دس کے جنازی موز پہ باندے کے حج پہ باندے کے خود اگا ایمان دے اور یو اگا ایمان دی چیتے پہ چھے دماغ پہ حضور عملہ کی گی اور دا حضور دا دشمن نصر ہوئے ٹھیک نہ دا اس دا ایمان پکار دے
راځئ ګلونو واورئ سرور کونین د مدینې منورې جانان جناب محمد رسول الله بیا او خاموش کینو چې کینو په دریم دل هغه سړي بیا आवाज وکړ امر وی څوک رالیږي راولیږه نو صحابه غلي شو بیا شعر خدا پاس حضور مبارک ورته فرمایل چې شعر خدا ورتلی شي وی محبوبه ما ته مور حیدر ویلی دی ما ته مور ما ته حیدرا لفظ ویلی ما ته به شکل آواز کر حیدرا یو زمری دی یو شیر دی یو ببر شیر دی ببر شیر کو پیجنے کہ نہ پیجنے ببر شیر سے تو وای ہائے 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 د شیر خدا سے پریشنا سے وختو ولاړو وی ما ته مور ببر شیر ویلی دی او دا واحد داسې صحابي دی د سرور کونین په دې صحابو کې چې د دې پیدایش بیت الله شریف کې دننه شوی دی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ پیدایش په بیت الله شریف دننه شوی دی دننه په دې کوټه کې دا هغه جلیل القدر صحابي دی وای ما ته مور حیدرا ویلی دی ببر شیر راته ویلی دی وای د خدای پیغمبر ور مخامخ مې کوته سرور کونین د مدینې منورې جانان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورلیږلو قربان د حضور د پهلوانانو نشما شیر خدا رضی الله تعالی عنہ ورغه چې ورغه حقیقت دا دی چې سړی څومره داغه چرچوي دومره هغه الله هغه خوبي ورکړي وي هغه کې هغه څیز وي هغه ماده پکې وي نه وي پکې هغه ډېر زور کې وجي شخص چې په شعر خدا رضی الله تعالی عنہ گزار وکړ پر اثر ول په دې سر باندې د ټوپۍ و داغه سر په هغه ټوپۍ باندې تور ولګیدا او داغه نه بعد راغو د شعر خدا په دې وګو باندې ولګ په دې وګي باندې نو دا وګي ول په منځ شلو لدی ځکه سره د دې چې هغه تور چې دنه خول رئیسارم کا او د رئیسارې دونه بعدم د دومره زور سره گزار کړو په خبره پوه نه شوې چې شعر خدا رضی الله عنه د اوګه مبارک زخمی شوش لیدا خو چې دې طرف نه به حیدر قرار گزار وکړو چې شړک شو عمر بن عبد لټوټي ورځو قربان د دغه خلقونه قربان د دغه خلقونه سم زمري چې په دې د شړک ورکو تر نامه پورې په من دوه ټوټې کړو ستا امر نامه د ما ته مور حیدر ویلی دی هغه پهلوان صحابي دی ګلولو د مدینې منورې جانان چې کله د مکې معظمې نه هجرت کو د مکې معظمې نه مدینې منورې ته هجرت کو شیر خدا رضی الله تعالی عنہ تا سرور کونین د مدینې منورې جانان فرمایل شیر خدا زما د گیر چاپیرن کا کور نه کافرانو محاصره کړی دا محاصره تی مکړی دا گیر چاپیرا ز مدینې منورې ته هجرت کوم نو ته به داسې کار وکړي چې دا ما سره د پلانکي سړي امانت دی 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 ٹھیک دی جی زما په دې بستره بسملی زما په دې بستره ٹھیک دی جی نو دا امانتونو به خیری چې کله سهار شي دا به خلکو ته واپس کړي نو که بیا سبا مکملو شو که بل سبا مکملو شو بیا به مدینې منورې ته راځي رښتیا رښتیا وایي هسې خپلو کې ناست یو چې داسې لمحه په تا راشي او تا ته د مور راوړی د ووایي د مور راوړی
چې بیګاله به په ما باندې د دغه ځای نه ډس کېږي او ما به ولي نو ته به زما په ځای ودرېږي. نس اندازه دې څه وایي؟ لږ خو رښتیا وایي، خیر دی که نه؟ دغه ټکې ده ګوره، دو صحیح ټکې وګورئ، په خبره پوهېږې؟ دغه ستا کار دی. نن وخت کې د حضور په ذات پیرور کول د سرور کونین د ناموس او د جناب محمد رسول الله د ننګ او د غیرت دا ټیم دی. اوس یې ته پرېښی چې د سرور کونین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخانو ته د حضور دشمنانو ته مخکې ودرېږه. که شرط د ځمکې د خلکو په لاس کې ستا مرګ وي خو د ځمکې خلک به دې مړ کړي، او که ستا د ژوند او د مرګ فیصلې د دنیا طاقت زما څه کولی شي؟ اواز رانغی. خو چې دا ایمان دی ویاله، خو چې دا ایمان خو دی که نه؟ اوس دغه ایمان دی خدای زموږ نصیب کړي. ما سره نن د خدای په کور کې وعده وکړئ، د الله په کور کې وعده وکړئ چې کوم سړی تاسو پیژنئ چې دا د حضور ګستاخ دی، او تاسو یې پیژنئ چې دا پلانکې سړی ګستاخ دی، دا پلانکې سړی ګستاخ دی، دا پلانکې سړی ګستاخ دی. د رمضان المبارک ښایسته ورځ ده، جمعة الوداع ده، په دې لویو ورځ را سره واده وکړئ چې کله داسې یو ګستاخ مخې له راځي چې په دین اسلام پورې خندا کوي، په حضور پورې خندا کوي، نو ووایه چې خدای زموږ تا سره واده ده چې موږ به د ده کلیپ نه ګورو. لاسونه اوچت کړئ، د خدای سره واده وکړئ. صالح لاس اوچت کړه، صالح لاس اوچت کړی نه ده ګورئ، نه به ګورئ، اواز رانغی، نه به ګورئ. واده ده ستاسو، خپلو ملګرو ته به م وایې چې کرم داسې یو مولا په نیت راغی او ته پوهېږي چې دا د حضور ګستاخي کوي، وایي خدای زما دې ستا په خدای قسم وي چې زه به یې نه ګورم. خو زه په منبر ویم چې زه به ګورم، ما نه به نه خفه کېږئ، زه به ګورم، په دې به د ما نه خفګان نه کوئ، ما په خبره خو به پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ خفه نه شئ ګورئ، زه به ګورم، زه به هر مولا اورم که نه به اورم؟ زه به ګورم که نه؟ تاسو به نه ګورئ، چې زه ګورم په هغې هم تاسو پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ د ما خبره باندې بیا پوه شوئ؟ تاسو به نه ګورئ. دا د خپل خدای سره واده وکئ چې زه پوهېږم چې زما د وجې نه د حضور دشمنانو ته روپۍ فایده رسي، نو رښتیا وایي چې هغه ته فایده رسي، په دې حضور ته نقصان رسي که نه رسي؟ بس خو چې مخې له راغی شړک ورکوه. دا یو خبره خیر ده، ما واورئ، هر مولا چې وي، هر منبر رسول باندې چې ناست وي د حضور ګستاخي کوي، سپکه وایي، بدې وایي، د صحابو سپک بدې ردې وایي، نیکانو خلکو بسې بدې ردې وایي، د هغې پسې د کرکټ میچ راوړو، کرکټ میچ ګورئ پې باندې، د فوټبال میچ پې باندې ګورئ، د ما په خبره باندې بیا پوه نه شوئ؟ لوب او لوبغاړو لوبې پې باندې ګورئ، نو هغه شی ته نه فایده مند دی. کم از کم چې دې طرف ته ستا فایده شي کومه ده چې دا د حضور دشمنانو ته نه میلاویږي. د ما په خبره خو به پوه شوي نه یې؟ واده به په ځای وي؟ راځئ ګلونو واورئ سرور کونین د مدینې منورې د جانان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم ټیم دے عقائد و جہان بار پا بستر بان سملاستلو اللہ رب الجلال جل جلالو جبریل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام تا اللہ رب الجلال فرمائے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ پا تفسیر کبیر کے دے خبر ذکر کرے رہے رب العالمین فرمائے جبریل میکائیل تاسو دواړه ما د یو بل رونه جوړ کړلئ
تاسو دواړه د یو بل نو تاسو داسې کار وکړئ چې ستاسو کې د یو عمر زیات دی او د بل نو داسې کار وکړئ چې خویندې ته نه چې د چا عمر کم دی نو تاسو داسې دعا وکړئ چې یا الله موږ کې د چا عمر زیات وي د زما هغه زیاتي عمر دله ورکړي چې دواړه په یو ځای باندې فنا شو فنا خو شته که نه هر څیز له فنا شته داسې ده که نه ده نو جبرئیل السلام یا الله ګوره زما د عمر نه ګوره یو سیکنډ کم نه کړي ډېر ښایسته منصب دی یاره ټولو فرشتو سردار یم که داسې نه ده جي پرېږدی وه چې د وزیر اعظمۍ په کرسۍ څوک ناست دي او یو منټ پکې ناست نو دی دا کرسۍ پرېږدي دی خو نه پرېږدي نو جبرئیل علیه السلام چغه کړي چې یا الله ګورئ ته خو ډېر لوی بادشاه یې بس ته د خپل دربار نه که څه کولی شي ورکولی خفه نه شي به زما عمر چاله ورنه کړي میکایل علیه السلام ورته مولا کریمه زما ځان خپل ژوند دی د هغه ځان خپله ډیوټي د بارانونه ورولو ډیوټي د هغه ده د خدای په امر باران ورېږي خو کار چا ته سپارلی دی میکایل علیه السلام ته په خبره پوهېږئ اوس یو ذهن ته یو خبره راځي یاره دا پلانکې سي دي په دې تقسیم که خدای په دې تقسیم که دا پلانکې په سي دي په دې تقسیم که باران څوک ورئ بار دغه انور ته کېنه ما ته اوس باران ورېږي ما ته وایي خدای چې د باران امکان دی ووایه ما ته ویلی شي په سور تڼاکار کې ویلی شي او چې دا ګڼ وریځ راشي اواز بیا رانغې الله باران ورئ خو دا وریځ یې وله ذریعه ګرځولې ده اواز رانغې الله انسانان پیدا کوي یو د آدم علیه السلام نه بغیر هر انسان چې الله پیدا کړی دوه ذریعې وله پیدا کړي دي فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب هر بچی چې پیدا کېږي د پلار او د مور د دواړو په طاقت باندې پیدا کېږي بغیر د عیسی علیه السلام نه په خبره باندې پوهېږئ که نه پوهېږئ د دوه کسانو خو وي دا نور پرې نه پوهېږي دغه د انګریزان دي دوی له پښتو نه ورځي په خبره پوهېږئ نو که څه دغه صفا ټکې ووایم نو خامخا دا خو به زموږ میندې خویندې بیا ګوري که نه خو ماله مناسب نه ده که نه موږ ته خو خدای پاک حیا ښولې ده الدین کلو ادبون زموږ دین اسلام دا خو ټول ادب دی که نه الله دې موږ بیا ادبه کوي نه په دغې دوران کې رب العالمین جل جلاله فرمایل جبریل او میکائیل تاسو یو بل یو سیکنډ یو منټ یو ورځ یو کال زندګي نشئ ورکولی لاړ شئ مکې معظمې ته د سرور کونین د کاکا زوی دی او نن په بستر باندې ټول عمر د مدینې منورې د جانان خپل زندګي قربانولو ته تیار دی اوس په حمله کېږي که نه کفار راغلي دي که نه جي بچې دا دواړه رالل او شیخ خدا رضی الله تعالی فرمایي چې ما په ژوند کې داسې بېغمه خوب نه دی کړی داسې ما داسې بېغمه خوب نه دی کړی لکه په دغه شپې باندې ښه په مړه خېټ په بړه ګېډه چې ورته وایي ښه خوبونه مې کړي اړخ په اړخ باندې ولې چې ما ته حضور فرمایلو شیبه به مدینې ته راځي نو ما چې د مور بچی ماله ګوتې نشي راوړی د مور بچی ماله ایمان یې مضبوطو که نه ایمان یې مضبوطو که نه په دغې پیغمبر د الله زموږ ایمان مضبوط کړي اللہ جل جلالہ د امام بخاری سے قبر کروڑها عربها رحمتنا نازل کی د امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ د امام شافعی سے د امام مالک سے د امام محمد سے د امام محمد باقر سے د امام محمد جعفر سے اور دارنگی د فقہ سلاسل اربعو مجتہدین محدثین امام ترمذی امام مالک امام ابن ابی داود الہ العالمین جل جلالہ دغه تمام په قبرونو کروڑها رحمتونه نازل کی امین بوای دا په امت باندې د ټولو نه زیات احسان کوونکي خلق هم دا خلق دی الله دې دغه خلق په نقش قدم روان کی باندې پکې غلی پاتې شو الله دې دغه خلق په شان قربانی زموږ نصیب کی اللہ دے دغرا خدمت زمون نصیب کی اللہ دے دی میاشتی عظمت زمون نصیب کی جبریل علیہ السلام راغے و میکائیل علیہ السلام راغے
د شیر خدا سر ته یو فرشته ودرېدله یو د سر شیر خدا رضی الله تعالی عنہ قدمونو ته ودرېدله بخ بخ من مثلک یا ابن ابی طالب واہ 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 اے دا ابو طالب زوی سمر خوش قسمت سڑے چه نن دا اسمان مقرب فرشتے ستا دا پالنگ سر و خوتا ولاڑی دی ستا پشان بلا سوکوی ستا پشان بلا سوکوی ستا پشان بلا سوکوی سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکل د خیبر محاصرے لورگیں او پا خیبر بانے حملہ کولا آقا مولا د مدینی منوری جانان یورز پا خیبر بانے حملہ کا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پا خبر اپوئی گئے پدوے مورز بانے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ اکڑلا سرور کونین دا مدینی منوری جانان بولت حملہ شخو کامیابی یلاو نشوا پدرے مشبہ بانے دا مدینی منوری جانان جناب محمد رسول اللہ زمشد شاہ محبوب وزل نبی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل سبالا بد جنڈ دادا سی صحابی پلاس کی ورکوما دادا سی انسان پلاس کی ورکوم چہاگا دا اللہ او دا اللہ دا رسول سرمین کئی اللہ او دا اللہ رسول دا غسرمین کئی بیا سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ یو تری کرت بوائی سبحان اللہ و بحمدہ یو دل بیا ہوئی خیرت دا اللہ در دا دا پار یو دل بیا ہوئی گلو نشپدا دا مدینی منوری جانان اعلان کردو سہل بد جنڈا اور کو ودانا خیبر کلاب فتح کئی کا خیری سبحان اللہ وائے پا خبر اپوئی نشوے ہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اوش پی خودی تلاسون پورتا کر مولا نن خورا لداو رز راکا کنا چستام خوخشم استاد رسولم خوخشم ہر صحابی یا اللہ دا خوش قسمت مو گردوا چستام خوخشم چه سهر شاقای دو جان آواز کو این علی سبحان اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرتے دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا خو پخیمہ کی دے دسترگو خوگوالے وطا لگے دلے دسترگو بگ اشوبی چشم دے وطا دسترگو نے اوبر آوانی دی خوگ دی نمدینی بلوغری جانان فرمل مالے راولی صحابو دلاس نمی ولود سرور کونین دربار لے راوستو سرور کونین دا مدینی منوری جانانو خپل لار مبارکی راوادستی دا شیر خدا پر دسترگو بانے لگئی اور دعا سکئی شیر خدا اللہ دی تر عمر پوری دا گرمیو دا یخنین بچو ساتا خوری دی تر عمر دا یخنین دا یخنو دا گرمی دا گرمائشنا دی خودے او پستر کو مبارک و تلاری لگئی نو دستر کو علاج خلاری شوی نو شیر خدا سے پا گرمی کی گرمی جامعہ چھولی اور پیغنائی کے بے نرمی جامعہ چھولی پوڑی کی بے دجیمی جامعہ چھولی اور دینوں نے تپوس کو کدیش دی لگنار بیا راشی چی پوڑی کی بے دجیمی جامعہ چھولی پا جیمی کی دوڑی جامعہ
او بل ټکی تاسو کوي نو چا ورته مسلمان او د خدای په داتا چې کومه سړی د ځان نه توکړې دا ګرمې جامې دي کې ستا ګرمي نه کېږي وایي زه خو نه پوهېږم ما ته حضور ویل چې خدای دې د ګرمۍ نه بچو ساته ټولو صحابو به ګرمې جامې اچولې جوبات به یې چول هغه جوبې به یې چې ورته وي واسکټ چې به یې ورته وي شر خدا به په یو کمیس کې ګرځېده چا ورته ستا یخني نه کېږي ما ته حضور دعا کړې چې خدای دې د یخ نه بچو ساته سبحان الله وایي جي چې سهار شو ورغی جي په خیبر باندې چې په خیبر ورغی هغې کې مرحب نامه یې وه څوک او دی انا علی زه علي ما زه حیدر کرار یم سبحان الله وایي هغه زما نوم مرحب دی ته ول آواز ورکړه زما نوم شیر خدا دی چې هغه ته پې هغه ګزار وکړه نو دی خو ګزار نه بس خو چې ده ول غرب ورکړه مرحب تسمه تسمه وغورځوه خو چې کم ټایم دی په دې قلا ورغی نو هغه قلا چې کومه وه بعد علما فرمایي چې 10 کسان 20 کسان 20 کسان 40 کسان خو کم از کم 10 نه واله 40 کسانو پورې به هغه د خیبر دا دروازه به بندوله او کولاوله رښتیا وایي ماشوم دروازه کولی شي که نشي کولاولی یو کولاول دی یو چتول دی فرق شته که نه فرق نشته فرق شته که نه نو شیر خدا رضی الله تعالی عنہ چې ورغی دا ور بندو د خیبر د کلا خو چې د دې دی درشل ته لاس ور ورشو خو چې شړک یې ورکړه سره د دیوالونو پاس راوویسته ګورې دغه تاسو په کچې حیدري اواز وایي سبحان الله وایي چې دا دروازه د بوټو داسې د منځه راوویسته او دننه ورغی هغوی را داسې بل څه معامله دی یار چا ته دروازې نه شي ټینګېدی دته به د چاپلار ټینګ شي دته به د چاپلار ټینګ شي سبحان الله وایي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ښایسته یار یو ورځ د بل علاقې نه یو نوجوان راغی وایي صاحب دلته کې زه دغه سړي ملاقات له راغلی یم هغه چې د چا واقعه مشهور چې د خیبر دروازې اوچته کړې وه غورځولې وه ابا کم به ویلو او یا هغه مخامخ ناست دی سبحان الله وایي د شراغې چې دې دې ټیم کې د غوزان ماتو څه شی نو غوز یې راغستی دی په دې غاښ کې لږ سخت و نو هغه غاښ د هغه اوس کله د یو جام نه تاړئ زور پې کوي نه ماتېږي کله یې بلې جام نه ته راړئ دا سړی ډېر خوش طبیعته و هغه هلک نه و هسې ګپې ورته لګو خوش طبیعتي ګل شیر خدا صاحب هغه شیر خدای چې نن غوز نشي ماتولی دروازه ته اوچته کړې وه وی او بشي هغه مه اوچته کړې ده وی صاحب غوز خو نشي ماتولی وی غوز چې دی دا په بدني طاقت ماتومه او دروازه مې د ایمان په طاقت اوچته کړې ده سبحان الله وایي دروازه مې جي په خبره باندې پوهېږې که نه اوس مونږ ورته روان یو مونږ خورا ښه کولی شو خو مونځ اودس نشو کولی ځکه د هغې تعلق د ایمان سره دی او د خېټې تعلق چې کوم دی د ډاخانې سره دی الله دې مونږ او تاسو نیکان کړي نو مونږ کې بدني طاقت ډېر دی ګورې په خدای یقین وکړي په خدای یقین وکړي یا ولد ده په خدای یقین وکړي اوس هم غاښونه ګورې دغه غوزان په غاښونو ماتوم ګورې د خدای په فضل سره په خبره پوهېږئ وجه دا خو بدني طاقت دی که نه خو که مونځ اودس شي خفه نه شي رانه یار نشو کولی سړی کمزوری دی که نه یار سړی ډېر کمزوری دی انسان خدای ډېر عجیزه پیدا کړی نه خوراک دپاره خو عاجزه نه شي د څلورو نه ووتې د څلورو نه ووتې چې لمانځه ده یاره انسان ډېر خدای کمزوری ټیک ته خدای پاک کمزوری پیدا کړی دی خو رب دې موږ طاقت د خپلې بندګۍ راکړي دغه عظیم او جلیل القدر صحابي په 20 د رمضان المبارک باندې شهید شوی دی عبدالرحمن ابن ملجم شهید کړی دی او تاریخ د پر خاندان لیکل کړي دي چې دیم شهید شو امام حسن امام حسین او د ټول اولاد رضوان الله علیهم اجمعین تر هغه علی اصغر پورې تر دې پورې راغلي دي ابو جعفر منصور یو ظالم تیر شوی دی چې د سرور کونین تاجدار حرم د حسنین کریمین اولاد اویا کسان واړه واړه بچي او وړي وړي بچي په یو کوټه کې ګیرې کې
او د بهر نه وللی ورکو ورپسې بند کو دننه پاغې کې دغه 100 خطا ژوندي گیر کړیو د خدای سره لوی قدرت دی زه یم چې دغه خلکو څومره قرباني ورکړي دي د دین اسلام دپاره الله دې موږ تاسو په دین اسلام باندې مین کړي چې عبدالرحمن ابن ملجم کله ووهو او دی ولګېده نو دی 3 ورځې ژوندی و چې 3 ورځې ژوندی و نو سړی خو یو نیو چې وي نه و نو ده 2 خبرې وکړي وی خو دا خبره کوئ چې کوم خوراک به زما د پاره تیارېږي نو کور کې اډر وکړو چې هغه خوراک به دله ورکوئ سبحان الله وایي اډر یې ورکړه چې کوم خوراک به زما د پاره تیارېده هغسې خوراک به پک څنګه بستره چې زه څنګه سملاستم اواز بیا هم رانغی کمال دی که نه دی ماله جواب راکوئ او مغسې بستره به ورکوئ او مغه شان خوراک او مغه شان اوبه که چېرته زه شهید شم په خبره باندې پوه نه شوئ نو صحابو ما تاسو له اختیار درک که بخئ نه ما ساقه د ما ملګرو ما تاسو ته در بخلی دی او که چېرته پې باندې مو رحم نه راتلو او زما د عشق او محبت در باندې غلبه شو او خدای امر کړی قصاص امر الله کړی دی نو بیا به چیړئ نه بیا به خفه کوئ نه بس یو شړک سره چې سر ووهئ چې سړی د نټیاتو نه کړېږي الله جل جلاله دغه عظیم انسان په 21 د رمضان مبارک شهید شوی دی الله دې د دغې لویو خلکو په وسیله او په خاطر دې خدای زموږ ستاسو دین او دنیا ښایسته کړي یو ناز شریف وویم او بعد د هغې نه به انشاءالله العزیز بیا دعا کوو راځئ چې اول د الله ذکر وکړو او بیا به یو ناز شریف ټیم هم ناوخته دی 2 بجې به انشاءالله تقریر ختمېږي او 5 منټه پس 2 بجې به ودرېږو